پام وکړئ، نړۍ د بدلون په درشل کې دی. آیا کله مو فکر کړی چې یو ورځ به راشي چې لمر به له لویدیځ راوخیږي؟ آیا تصور کولی شئ چې یو لوی فتنهګر به نړۍ فتح کړي او خلک به په خبرو کې دوکه کړي؟ آیا چمتو یې چې د ځمکې نه یو ژوی راووځي او خلکو ته د ایمان او کفر حقیقت ښکاره کړي؟ هو، دا نښې د قیامت، دا هغه حقیقت دی چې پېښېدلی حتمي دی. راځئ د قیامت د نښو په اړه واورو. مخکې له دې چې ناوخته شي ویډیو ته دوام ورکړئ. دا معلومات ستاسو لپاره مهم دي. لوی فتنهګر هغه څوک دی چې خلک دوکه کوي، د حق او باطل ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او هغوی له سمې لارې اړوي. په اسلامي اصطلاح کې تر ټولو ستر فتنهګر دجال دی. ټولو لوی فتنهګر دی. دجال به د قیامت له سترو نښو څخه وي چې خلک به پرې سخت ازمایښت کې واچول شي. دی به د دروغو مدعي وي، ځان به خدای معرفي کړي. حقیقت کې به یو دوکهګر وي، عجیبه ځواک به ولري، خلک به حیرانه کړي، دروغجنې معجزې به ترسره کړي. د دنیا خلک به ازموي، څوک به یې ومني، څوک به یې رد کړي. یوازې مؤمنان به پرې پوه شي. هغه څوک چې ایمان قوي ولري دجال به ونه وني. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وایي له دجال څخه ځانونه وساتئ، ځکه چې تر ټولو لوی فتنه ده چې دنیا ته به راشي. راځئ خپل ایمان قوي کړو او دجال د فتنې څخه ځان وساتو. قیامت نږدې دی، سترې نښې راښکاره کېږي. ای خلکو، یو وخت به راځي چې نړۍ به بدله شي، نظام به ګډوډ شي او هغه ورځ به راورسېږي چې هر څه به پای ته ورسېږي. یوه حتمي پېښه ده چې الله جل جلاله نښې موږ ته ښکاره کړي دي. وړې نښې چې لا د مخه رامنځته شوي دي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر ګرځېدل چې تر قیامت تر ټولو لومړۍ نښه ده. د علم کمیدل، جهالت خپرېدل او د علماو وفات. زنا، شراب، سود، خیانت، ظلم او بېحیایي به عامه شي. مور او پلار ته د اولاد نافرماني به زیاتېږي. دروغجن به صادق وبلل شي او صادق به دروغجن وګڼل شي. خلک به د دنیا د مال لپاره خپل دین خرڅوي. جګړې، قتلونه او فتنې به ډېرې شي. د قیامت ورځ به دومره نږدې شي چې وخت به تیز تېرېږي. کلونه به لکه میاشتې، میاشتې به لکه اونۍ، اونۍ به لکه ورځې داسې تېرېږي. دغه د قیامت وړې نښې دي، کومې مې چې درته بیان کړي. لویې نښې چې قیامت ته به ډېرې نږدې وي، هغه دجال راښکارېدل دي. دجال به راښکاره شي، یو ستر فتنهګر به د خلکو عقیدې فاسدې کړي. حضرت عیسی علیه السلام به له اسمانه راکوز شي، د دجال فتنه به ختمه کړي. یاجوج او ماجوج به راووځي. دا وحشي قومونه به نړۍ ته لویه تباهي راولي. د ځمکې نه به یو ژوی دابته راووځي. دا به خلکو ته د ایمان او کفر حقیقت ښکاره کړي. 3 سترې زلزلې به د ختیځ، لویدیځ او عربستان ځمکه لړزوي. د لمر راختل له لویدیځ څخه، هغه وخت به د توبې دروازې بندې شي او هیڅ توبه به نه قبلیږي. یوه لویه لوخړه دخان به نړۍ پټوي چې ټول خلک به پرې متاثره شي. یو اور به راووځي چې خلک به د محشر میدان ته روان. نو آیا موږ چمتو یو؟ دا نښې یوه خبرتیا ده. دنیا لنډه ده مګر آخرت تلپاتې دی. اوس هم وخت شته چې خپل رب کریم ته رجوع وکړو، توبه وباسو، ځکه زموږ رب کریم ډېر مهربانه او ښه توبه قبلونکی دی. او نیک عملونه وکړو. یا الله موږ ته هدایت راکړه او د قیامت د سختیو څخه مو وساته. امین.